بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک شروع کړی دی د کلازز په باره کې. د دې په باره کې مونږه پارت 1 او پارت 2 الریډي کړی دي چې په پارت 1 کې مونږه د کلازز په باره کې تفصیلی خبرې کړې دي او بیا په تیر شوی لیسن کې په پارت 2 کې مونږه ناون کلازز شروع کړی وو. دا غي مونږه سنس ایکسپلینیشن په پارت 2 کې الریډي کړی دی چې پای کې مونږه د دیٹ کلاس کړی وو او بیا مونږه د کوېسچن ورډز چې کوم ناون کلازز یو هغه مونږه په تیر شوی لیسن کې په پارت 2 کې الریډي شروع کړی وو، خو هغه لیسن زمونږه کمپلیټ شوی نو. مونږه به هغه لیسن ان شاء الله نن کمپلیټ کوو او مونږه به دا لیسن هم د هغه ځای نه شروع کوو په کوم ځای کې چې مونږه په تیر شوی لیسن کې په پارت 2 کې پرېښی وو. صحیح ده، نو مونږه به ډایرکټ هغه ځای ته ټوپ وو. صحیح ده، اوس که فرض کا په دې نننی لیسن کې زه تاسو دا وایم چې ما تاسو ته اول دا خبره کړې وه یا ما اول دا اگزامپل درکړی وو، نو د هغې مطلب دا کیدی شي چې هغه اگزامپل ما تاسو له په تیر شوي لیسن کې درکړی دی. صحیح ده، نو راځئ شروع کوو. د WH ورډ کم چې زمونږه کوېسچن ورډز دي د هغې نه چې کم ناون کلازز شروع کیږي، نو د هغې مونږه یو اگزامپل داسې هم اخیستی شو چې What he said at the meeting really surprised me. هغه چې په میټینګ کې څه خبرې وکړلې هغې زه ډېر زیات حیرانه کړلم. صحیح ده، دا یو سینټنس دی. اوس تاسو دې سینټنس ته وګورئ، په دې کې ناون کلاز چېرته دی؟ اول ناون کلاز را پیدا کړئ. ناون کلاز د سینټنس په اوله کې راغلی دی او د وټ نه شروع شوی دی. نو اوس په دې کې هغه کوېسچن ورډ څه راغلی دی؟ وټ. او د وټ په اصل کې معنی څه ده؟ څه. نو وټ خو مونږ زیاتتر د سوال دپاره استعمالو که نه، خو په دې ټیم کې زه څه وایم چې What he said at the meeting really surprised me. هغه چې په میټینګ کې څه خبرې وکړلې نو زه ډېر زیات حیرانه کړم. تاسو وګورئ په دې خبره کې د سره څه سوال نشته دی، دا خو زه سټیټمنټ ورکوم، زه خو بیان ورکوم. حالانکه وټ یو کوېسچن ورډ دی، خو دلته کې هغه د سوال په ځای نه استعمالیږي بلکې په یو سټیټمنټ کې استعمالیږي. اوس دلته کې هم تاسو وګورئ کوم چې دا ناون کلاز دی What he said at the meeting دا پکې ناون کلاز دی. ځکه که فرض که دا کلاز مونږ یوازې راواخلو او زه ویم چې What he said at the meeting هغه چې په میټینګ کې څه ویلي وو، نو تاسو اوس وګورئ په دې خبره باندې زه بیا یوازې نه پوهېږم چې هغه په میټینګ کې څه ویلي وو. نو دا یو ناون کلاز دی. What he said at the meeting دا ټول یو ناون کلاز دی او دا په دې ټیم کې د سینټنس په اوله کې راغلی دی. نو په دې ټیم کې دا د سبجیکټ کار ورکوي، ځکه چې ما تاسو ته ویلي و چې ناون کلاز از ا ناون کار ورکوي او ناون په سینټنس کې په هر ځای کې راتلی شي. ناون د سبجیکټ په ځای باندې هم راتلی شي، ناون د آبجیکټ په ځای باندې هم راتلی شي، ناون د انډایرکټ آبجیکټ په ځای باندې هم راتلی شي او ناون د کمپلیمنٹ په ځای باندې هم راتلی شي. نو ناون په هر ځای کې راتلی شي، نو په کوم ځای کې چې هم ناون راتلی شي هلته کې ناون کلاز هم راتلی شي، ځکه چې ناون کلاز د ناون په ځای کار ورکوي. صحیح ده، نو په دې سینټنس کې دا ټول کم کلاز چې دی What he said at the meeting دا ټول یو ناون کلاز دی او د دې مطلب څه دی؟ What he said at the meeting هغه چې په میټینګ کې څه وویله. نو اوس دا کمپلیټ خبره نه ده، ځکه چې هغه په میټینګ کې څه وویله، زه خو په دې خبره پوه نه یم چې زه څه ویل غواړم. کمپلیټ خبره څه ده؟ What he said at the meeting really surprised me. هغه چې په میټینګ کې څه خبرې وکړلې نو زه ډېر زیات حیرانه کړم. دا اوس پوره کمپلیټ سینټنس دی. نو اوس تاسو په دې کمپلیټ سینټنس کې ګورئ، په دې کې زموږ سره ورب څه دی؟ سرپرایزډ. صحیح ده، او په هغې کې بیا زموږ سره سبجیکټ سره راغلی دی What he said at the meeting. صحیح ده، نو دا زموږ سره هغه سبجیکټ راغلی دی. نو اوس دلته کې هم هغه رول دی، زه دا نشم ویلی چې What did he say in the meeting. What did he say in the meeting نشم ویلی، ځکه چې د هغې نه به بیا سوال جوړ شي. What did he say in the meeting هغه په میټینګ کې څه ویلي وو، نو دا خو بیا سوال شو او ما تاسو ته ویلي وو چې موږ په ناون کلاز کې سوال نشو کولی. نو د What did he say په ځای باندې به بیا زه ویم چې What he said at the meeting. نو په دې کې هم تاسو وګورئ اول کوېسچن ورډ راغلی دی، بیا سبجیکټ راغلی دی او بیا ورب راغلی دی. هغه ترتیب به موږ برقرار ساتو چې کوېسچن ورډ، سبجیکټ او بیا ورب به راځي. یو لاست اگزامپل اخلو د دې. صحیح ده، فرض که زه یو سوال ویم، یو کوېسچن وي او زه وایم چې What do you want for dinner. ته په ډینر کې څه خوړل غواړئ، د ماښامې په روټۍ کې څه خوړل غواړئ. What do you want for dinner دا یو سوال دی. اوس دا صحیح سوال دی. صحیح ده، په دې کې تاسو وګورئ، په دې کې اول راغلی دی کوېسچن ورډ، وټ راغلی دی، بیا ډو پکې راغلی دی زموږ سره اکزیلري ورب او وان پکې دی ورب. What do you want for dinner. اوس فرض که زه دا سینټنس دغه شانتي په کمپلیکس سینټنس کې ویل غواړم چې پای کې دوه کلازز راشي کوم چې زموږ نننی ټاپک دی، نو دا سینټنس بیا زه فرض که داسې ویلی شم چې
Do you know what you want for dinner? آیا تا ته پته ده چې ته به په ډینر کې څه خوړل غواړې؟ اوس تاسو دې سنټنس ته وګورئ. ما څه ووایي چې do you know آیا تا ته پته ده what you want for dinner چې ته به په ډینر کې څه خوړل غواړې؟ اوس ګوره دا سوال خو دی. تاسو ته ما پرېږده ویلو چې کله هم مونږ په داسې سنټنسز کې چې کم کمپلیکس سنټنسز وي په هغې کې یو انډیپنډنټ کلاز وي او یو ډیپنډنټ کلاز وي نو په هغه ټایم کې به بیا مونږ په ناون کلاز کې به مونږ سوال نه کوو. سوال که فرض که مونږ بیا کول هم غواړو هغه سوال به مونږ په انډیپنډنټ کلاز کې کوو. په دې ټایم کې هغه انډیپنډنټ کلاز څه دی؟ Do you know دا یو انډیپنډنټ کلاز دی، یو کمپلیټ خبره ده. Do you know آیا تا ته پته ده؟ د دې مطلب دا دی. صحیح ده. اوس په دې کې زمونږ سره یو زمونږ سره سبجیکټ دی او نو زمونږ سره ورب دی. Do you know do زمونږ سره auxiliary verb دی او په سوالیه فقرو کې زمونږ سره اکثر سوالیه فقرې شروع کېږي د څه نه؟ د auxiliary verb نه شروع کېږي. صحیح ده. نو اوس فرض کا زه دغه خبره کوم چې do you know what you want for dinner نو بیا به څه راځي؟ Do you know what you want for dinner. سوال په اوله کې څه what do you want for dinner په هغې کې به څه راځي what do you want for dinner او دلته کې زه څه ووایم چې do you know what you want for dinner. هغه do تی ما په دې ناون کلاس کې ختم کو. د هغې وجه دا ده که فرض که زه ووایم چې do you know what do you want for dinner نو هغې نه به سوال جوړ شي. what do you want for dinner به سوال شي. نو موږ خو سوال نه جوړول غواړو دلته کې ځکه چې بیا زمونږ سنټنس غلط راځي. نو موږ به په دې ټایم کې په داسې موقعو باندې بیا چې کله په هغه سوال کې فرض کا auxiliary verb راغلی وي نو بیا به موږ په ناون کلاس کې به بیا موږ هغه auxiliary verb د فقرې نه وباسو، مکمل به ختمو او یا به ولا ځای بدلو. صحیح ده. نو په دې ټایم کې ولا موږ ځای نشو بدلولی ځکه چې دا ډو موږ بل چېرته نشو بوتلی. زه خو داسې نشم ویلی چې do you know what you like for dinner do نو هغه ډو زه بل ځای ته نشم وړی، بیا به زمونږ سنټنس غلط راځي. نو په دې ټایم کې به بیا زه هغه auxiliary verb د کمې د وجې نه چې سوال جوړیږي او موږ خو سوال جوړول نه غواړو نو هغه به بیا زه د سنټنس نه وباسم. do you know what you want for dinner. نو اوس د دې مطلب بیا صحیح راځي چې آیا تا ته پته ده چې ته په ډینر کې څه خوړل غواړې؟ سوال دی خو هغه سوال د څه د وجې نه دی؟ د انډیپنډنټ سنټنس د وجې نه دی. هلته کې ما ویلی دی چې do you know هلته نه سوال شروع شوی دی. په ناون کلاس کې سوال نشته دی. په ناون کلاس کې ما هم هغه ترتیب ساتلی دی چې question word دی what پکې راغی question word you دی subject او بیا پکې want پکې دی verb. نو ترتیب ما هم هغه ساتلی دی question word subject verb. اوس دلته کې دا یو ډېر اهم پوینټ دی، دا هم په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې ضروري نه ده چې ناون کلاز به همیشه د ورب نه پس راځي. ناون کلاز د پریپوزیشن نه پس هم راتی شي ځکه چې ناون کلاز زمونږ سره ایز ا ناون کار کوي او ناون په سنټنس کې په هر ځای کې راتلی شي. نو ناون کلاز د پریپوزیشن نه پس هم راتلی شي. پریپوزیشن کم ټکو ته ویل کېږي. د دوی هم یو ډېر غټ لیست دی، دا هم دا لیسن په پارټس اف سپیچ کې کړی دی. په پریپوزیشن کې ډېر ټکي راځي. په پریپوزیشن کې راځي on off out because for from دا ټول about دا ټول دی پریپوزیشن. نو ناون کلاز د پریپوزیشن نه پس هم راتلی شي په یو سنټنس کې. فرض کا زه یو سنټنس ویم چې I can't forgive Sajid because of what he said. زه ساجد نشم معاف کولی د دې وجې نه چې هغه څه ویلو، یعنی ساجد به څه ورانه خبره کړي. صحیح ده. سړی وایي چې یاره د هغې خبرو د وجې نه زه هغه نشم معاف کولی. نو تاسو په دې سنټنس کې وګورئ په دې کې زموږ سره ناون کلاز څه دی؟ what he said چې هغه څه ویلي وو دا دی ناون کلاز. تاسو وګورئ په دې ناون کلاز کې ترتیب هم هغه دی what he said. زه دا نشم ویلی چې what did he say بیا به هغه سوال شي. what did he say موږ نشو ویلی. دلته به موږ څه وایو چې what he said question word subject verb. صحیح ده. ترتیب هم هغه ساتو او سنټنس ما څه ویلی دی چې I can't forgive Sajid because of what he said. په دې ټایم کې زمونږ سره دا ناون کلاز راغلی دی د because of نه پس او because of زمونږ سره یو فریز دی. فریز هغې ته ویلی کېږي په کم کې چې د یو نه زیات الفاظ وي. نو because of دوه الفاظ دي او because زمونږ سره پریپوزیشن دی. نو په دې ټایم کې زمونږ سره دا فریز آف پریپوزیشن دی او ناون کلاز د هغې نه پس راغلی دی. نو دغه شانتي ناون کلاز زمونږ سره په یو سنټنس کې د پریپوزیشن نه پس هم راتلی شي. اوس دا هم سوال کېدی شي چې موږ ته د ناون کلاز څه ضرورت وي. نو د دې موږ ته ضرورت دا وي چې په انګلیش کې کله چې موږ ناون کلاز استعمالو نو د دې نه خبره ډېره زیاته په ادب سره شي. په دې سره په خبره کې ادب راځي. صحیح ده. فرض که یو کس ولاړ وي او ته د چا خواله لاړ شي او ته هغه ته ووایې چې یاره who is this person دا کس څوک دی؟
دا ډیر ډایرکټ سوال دی. که هغه کس یې اوري هغه به وایي چې یار د زما په باره کې څنګه داسې مطلب بې ادبه غوندې تپوس کوي چې دا کس څوک دی. صحیح ده. هغه بیا دا تپوس لږ شانتې په ادب سره هم کولی شي. هغه د هغه بل کس نه تپوس کولی شي چې پلیز ټیل می who this person is. مهرباني وکړه ما ته ووایه چې دا کس څوک دی. صحیح ده. یا I want to know who this person is. یا I wonder who this person is. زه حیران یم چې دا کس څوک دی. صحیح ده. نو په دې ټیم کې بیا خبره لږ شانتې په ادب کې راځي. دلته کې هم تاسو وګورئ چې فرض که زه وایم چې پلیز ټیل می who this person is، نو په دې کې به هم تاسو وګورئ هغه ناون کلاس شروع شوی د هو نه دی، د کوېسچن ورډ نه شروع شوی دی، او this person is نو بیا پکې this person پکې سبجیکټ دی او is پکې ورب دی. نو هغه ترتیب به موږ ساتو چې کوېسچن ورډ سبجیکٹ او ورب برازي. زه داسې نشم ویلی شي پلیز ټیل می who is this person. نو دا سنټنس بیا غلط راځي ځکه چې who is this person په خپله سوال دی او مونږ په ناون کلاس کې سوال نشو کولی. سوال برازي په هغه انډیپینډنٹ کلاس کې کوم چې زمونږ د سنټنس په اوله کې دی. پلیز ټیل می یا هغلته کې مونږ ویلی شو چې do you know who this person is. نو هلته کې مونږ سوال کولی شو چې آیا تا ته پته نه چې دا کس څوک دی. do you know who this person is. نو په ناون کلاس کې به مونږ ترتیب ساتو کوېسچن ورډ سبجیکټ ورب. دا ډېر امپورټنټ دی. ما څو ځله د دې په باره کې خبره وکړله ځکه چې د دې د وجې نه بیا زموږ سنټنس غلطیږي که فرض که مونږ د دې ترتیب الټه کړلو. ښه اوس راځو مونږ خپل د دې لیسن اخري حصې له، او هغه اخري حصه څه ده؟ ما تاسو ته په اوله کې ویلي وو چې ناون کلازز د دیټ سره راتلی شي، د کوېسچن ورډ سره راتلی شي کوم چې یا WH ورډز دي، او د هغې نه علاوه د اف او د ویدر سره راتلی شي. نو اوس زمونږ دا کم اخري حصه چې د دې لیسن هغه زمونږ دا د اف او د ویدر په باره کې. اوس اف او ویدر د دې دواړو مطلب یو شانتې دی. صحیح ده. د دې کله کله د دې استعمال لږ شانتې بدل راځي خو زیاتره د دې مطلب هم یو دی. د اف مطلب به راځي اگر، په اردو کې به اگر راځي، په پښتو کې به راځي آیا. صحیح ده. آیا چې داسې چلو شو، آیا تا ته دا پته ده. صحیح ده. نو دغه شانتې دې ته ویلی کېږي اف او د ویدر هم دغه معنی ده. صحیح ده. دواړو مطلب بالکل یو شانتې دی. اوس اف او ویدر په انګلیش کې عام طور مونږ په کم ټایم کې استعمالو. عام طور دا مونږ په هغه ټایم کې استعمالو کله چې د یس او نو کوېسچنز او انسرز وي. مثال په طور تاسو څوک وایي چې ډو یو لایک مای آیډیا، آیا ستا زما آیډیا خوښه شوله؟ ته ورته ویلی شي چې یس آی ډو، او زما ستا آیډیا خوښه شوله؟ نه، زما ستا آیډیا نه ده خوښه. نو دغه شانتې کله چې داسې ډایرکټ یس او نو کوېسچن انسرز وي نو په هغه موقعو باندې زیاتر مونږ دا اف او ویدر استعمالو. صحیح ده. نو ځینې ناون کلازز داسې وي چې هغه د اف او یا د ویدر نه شروع کیږي، څنګه چې دا تیر مونږ وکړله چې یا د دیټ نه شروع کیږي او یا د WH ورډ نه شروع کیږي. نو ځینې ناون کلازز داسې وي چې هغه د اف نه او یا د ویدر نه شروع کیږي، او دا هم زمونږ دپاره دا هیلپ کوي چې د دې په وجه باندې زمونږ کومه خبره چې وي هغه ډېره نرم شي. صحیح ده. هغه ډېر ډایرکټ خبره نه شي، هغه خبره کې ډېر زیات ادب راشي. د دې دا ډېره زیاته غټه فایده ده. صحیح ده. اوس زه تاسو له د دې یو دوه اگزامپلز در کوم. اولنی اگزامپل دا دی چې فرض که زه یو سنټنس ویم چې پلیز ټیل می اف یو لایک مای آیډیا. مهرباني وکړه ما ته ووایه که چېرې ستا زما آیډیا خوښه شوې وي. پلیز ټیل می اف یو لایک مای آیډیا. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې ناون کلاز کم یو دی؟ اف یو لایک مای آیډیا. دا ټوله خبره چې کم ده دا پکې ناون کلاز دی، او ناون کلاز په دې باندې دی که فرض که زه صرف دا خبر راواخلم چې اف یو لایک مای آیډیا، که چېرې ستا زما آیډیا خوښه وي نو دا خبره انکمپلیټ ده، نامکمل خبره ده. زه څه خبره کول غواړم چې هغه ته ویم چې که چېرې ستا زما آیډیا خوښه وي، نو دا خو کمپلیټ خبره نه ده. کمپلیټ خبره خو دا ده زه ویم چې پلیز ټیل می اف یو لایک مای آیډیا. مهرباني وکړه ما ته ووایه که چېرې ستا زما آیډیا خوښه وي. دا اوس کمپلیټ سنټنس دی. نو اوس په دې کې چې دا کم کلاس دی دا شروع شوی د څه نه دی؟ د اف نه شروع شوی دی، او په دې ټایم کې د دې اف په ځای باندې مونږ ویدر هم استعمالولی شو ځکه چې د اف او د ویدر یو معنی ده. زه دا سنټنس داسې هم ویلی شم چې پلیز ټیل می whether you like my idea. مهرباني وکړه ما ته ووایه که چېرې ستا زما آیډیا خوښوي. معنی به هم هغه راځي. مونږ په دې ټایم کې اف هم استعمالولی شو او مونږ په دې ټایم کې ویدر هم استعمالولی شو. دلته کې دا یو خبره یاد ساتئ چې دا هغه ویدر نه دی کوم چې موسم والا ویدر دی. د هغه موسم والا ویدر سپیلنګ بدل دی، هغه دی WEATHER، او د دې ویدر سپیلنګ دی WHETHER. صحیح ده. نو په دې دواړو کې هم چېرته کنفیوز کېږئ ما. نو اوس په دې اگزامپل کې هم تاسو وګورئ سوال به څه ډو یو لایک مای آیډیا، آیا ستا زما آیډیا خوښه ده؟
او بیا مونږ په دې سنټنس کې څه وې پلیز ټیل می اف یو لایک مای آیډیا. دلته کې هم تاسو ګورئ دلته کې هم مونږه هغه ډو یو لایک نه مونږه هغه ډو وباسو ځکه که فرض که مونږ پکې ډو لیکو نو یا خو به د هغې نه سوال جوړیږي او یا به د هغې نه غلط سنټنس جوړیږي. صحیح ده. نو مونږ سوال جوړول نه غواړو او دا ډو مونږ په دې سنټنس کې بل ځای ته وړلی هم نه شو چې هلته کې ولګوو. صحیح ده چې د هغې نه سوال هم جوړ نه شي او دا ډو پکې مونږ هلته کې چېرته په بل ځای کې ایډجسټ کړو. نو زمونږ سره د دې ډو ځای نشته دی نو دا ډو به مونږ د سنټنس نه بهر وباسو. صحیح ده. نو ما څه ووایي چې پلیز ټیل می اف یو لایک مای آیډیا. مهرباني وکړه ما ته ووایه که چېرې ستا زما آیډیا خوښوي. نو په دې کې هم تاسو ګورئ ترتیب به هم هغه وي. د دې نه مخکې مونږ په WH ورډز کې وکړله چې اول به کوېسچن ورډ راځي بیا به سبجیکټ راځي بیا به ورب راځي. هغه رول به دلته کې هم وي. په اف او په ویدر کې به هم هغه رول وي. اول به یا اف یا ویدر راځي بیا به سبجیکټ راځي او بیا به ورب راځي. هماغه خبره به دلته هم راځي. صحیح ده. که فرض که مونږ اول اف یا ویدر وایو او بیا پکې ورب راولو او بیا سبجیکټ راولو نو هغه سنټنس به غلط راځي ځکه چې د هغې نه بیا سوالیه فقره جوړه شي. نو دلته کې به هم هغه رول اپلای کېږي. اول به اف او ویدر راځي بیا به سبجیکټ راځي بیا به ورب راځي. نو ځکه زه وایم چې پلیز ټیل می اف یو لایک مای آیډیا. اف راغی او بیا هغې نه پسې یو سبجیکټ دی او بیا پسې لایک دی هغه پکې ورب دی. صحیح ده. نو دغه شانتې به دا ترتیب د دې هم جوړیږي. یو بل اگزامپل اخلو. صحیح ده. فرض که زه ووایم چې ډو یو نو whether جلال آباد از ان افغانستان. آیا تا ته پته ده چې جلال آباد په افغانستان کې دی؟ نو اوس دلته کې تاسو ګورئ دلته کې هم زموږ سره یو انډیپینډنټ کلاس دی هغه دی ډو یو نو. دا یو انډیپینډنٹ کلاس دی. په دې کې زموږ سره سبجیکټ دی او ورب دی او کمپلیټ خبره ده. انډیپینډنٹ کلاس دی. ډو یو نو آیا تا ته پته ده whether جلال آباد از ان افغانستان چې جلال آباد په افغانستان کې دی. نو په دې ټیم کې زموږ سره اوس ناون کلاس څه دی whether جلال آباد از ان افغانستان. دا پکې زموږ سره ناون کلاس دی ځکه چې په دې کې ناون کلاس شروع شوی د څه نه دی د ویدر نه شروع شوی دی. او ما تاسو ته پهلې ویلي چې ناون کلاس په دې ټایم کې زموږ سره د اف نه شروع کیدی شي یا د ویدر نه شروع کیدی شي. که فرض که مونږ صرف دا ناون کلاس راواخلو او زه ووایم چې whether جلال آباد از ان افغانستان چې جلال آباد په افغانستان کې دی نو دا کمپلیټ خبره نه ده. زه څه ویل غواړم چې جلال آباد په افغانستان کې دی نو زه دا ویل غواړم چې زه تپوس کول غواړم چې ډو یو نو whether جلال آباد از ان افغانستان. آیا تا ته پته ده چې جلال آباد په افغانستان کې دی؟ نو اوس دا دی سوال خو دی خو دلته کې هم هغه رول دی سوال خو دی. دا خبره آیا تا ته پته ده چې جلال آباد په افغانستان کې دی؟ سوال دی. صحیح ده. کوېسچن مارک په آخر کې راځي خو هغه سوال مونږه په انډیپینډنٹ کلاس کې جوړولی شو په ډیپینډنٹ کلاس کې نشو جوړولی. مونږ داسې نشو ویلی چې ډو یو نو whether از جلال آباد ان افغانستان. صحیح ده. ځکه چې سوال به راتلی چې از جلال آباد ان افغانستان سوال خو به دا راتلو. نو داسې نشم ویلی چې ډو یو نو whether او یا اف از جلال آباد ان افغانستان ځکه چې هلته بیا سوال راځي هغه سنټنس بیا غلط راځي. نو زه به دلته کې هم هغه ترتیب ساتم چې اف یا ویدر به راځي او بیا به سبجیکټ راځي کوم چې زموږ سره په دې سنټنس کې زموږ سره سبجیکټ دی جلال آباد او از پکې زموږ سره ورب دی. نو څه به راځي ډو یو نو whether جلال آباد از ان افغانستان. نو دلته کې به هم موږ هغه رول ساتو اف یا ویدر بیا سبجیکټ او بیا ورب. نو دغه شانتې مونږ دا ناون کلاسز استعمالو. نو دا و زمونږ نننی لیسن د ناون کلاس په باره کې. زه امید لرم چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.